چې عمر رضی الله عنه د خپله بادشاهي څنګه کړې وه. دا بادشاهي کې طالبانو عمر رضی الله عنه دا حکومتولۍ دا په کومو اړخونو باندې څرخېدله، په کومو اړخونو ته طالبانو متوجه وله. نو انشاءالله د عمر رضی الله عنه په مناقبو باندې بحث کوو، کوشش کوو چې طالبانو د تحقیق زر خلاص شي. له یو طرفه نه هغه مهم جینې زه راخلم طالبانو درته پکې وایم. نو راځئ طالبانو اول به نن د عمر رضی الله عنه په ایمان باندې بحث وکړو چې عمر رضی الله عنه څوک و طالبانو ورونو، ایمان یې څنګه راوړی. عمر صاحب چې و طالبانو ورونو د ده نوم چې و عمر و، د پلار نوم یې خطاب و، د نیکه نوم یې نفیل و، او دی د مکې اوسېدونکی و، د عدو د قبیلې سړی و. او بیا طالبانو د رسول الله سلام سره په لوئی نیکه کې شریک کېږي. دی هم قریشي و طالبانو ورونو، قریش و. عمر ابن الخطاب العدوي القرشي دی هم طالبانو د قریشو نه یو صحابي و. د ده دا صورت څه رقم ته و طالبانو، دا شکل یې څه رقم ته و. شکل یې چې و طالبانو ورونو، شکل یې طالبانو ورونو علما داسې لیکي کان یخضب بالحنا. د هغه به طالبانو ویښتان به یې سره کول، ږیره به یې سره کوله طالبانو ورونو، یعنې ږیره چې سپینه سوې وه ږیره یې سره کوله، ویښتان هم وکانه طویل الصبله، د بریتونه یې طالبانو داسې د صبالتین غټ غټ ول اوږده. وکانه اذا مشى اسرع، کله به چې روان و عمر رضی الله عنه داسې چټک چټک بتله، دا تګ کې طبیعي تګ یې دا و طالبانو داسې ژوندی ژوندی بتله، تیز تیز بتله. واذا تکلم اسمع، کله به چې خبرې کولې خلک به یې اورول، مازې مازې به نه غږېده، داسې نه غږېده. سم به طالبانو چې غږېده ول ټولي ته داسې جهوري به غږېده، ټولی به یې اوروه، داسې به ورته غږېده. واذا ضرب اوجع، کله به چې څوک وهل به سم خوږوم، اول خو څوک وهل نه، که څوک یې وهل اوجع سم به یې خوږوه هغه سړی، ځکه الله عز وجل ډېر قوت هم ورکړي و. په صحابهو کې طالبانو لاس داسې صحابه ول چې ډېر طویوال صحابه ول، ډېر ډینګ ډینګ جګ جګ صحابه ول. یو له غجیبو صحابهو نه عمر ابن الخطاب العدوي القرشي. عمر رضی الله عنه طالبانو اووه ښځې کړې وې، یوه یې ام ولده والا طالبانو ورونو، اووه ښځې کړې وې. بیا د اووه ښځو کې ټولې په یو وار نه طالبانو بعضې طلاقې کړې وې، بیا کړې وې، اووه ښځې کړې وې عمر رضی الله عنه. اوله ښځه چې کړې وه زینبه نومېدله، د عثمان ابن مظعون رضی الله عنه خور وله. عثمان ابن مظعون دا طالبانو هغه صحابي ده چې بقیع الغرقد جنت البقیع چې ورته وایي په مدینې کې یوه ادیره ده. په دنیا کې تر ټولو نه داسې ادیره چې 10,000 صحابه پکې مدفوني طالبانو دنیا کې بله نشته ده. په دې کې د الله عز وجل مو د دې ادیرې هغه ته هم نصیب کا. نو زینبه بنت مظعون نومېده، د عثمان ابن مظعون خور وله. ملیکه نومېدله، ملیکه بنت جرول نومېده، دا بله که دی بیا طلاقه کړې وه طالبانو. قریبه بنت ابي امیمه المخزومیه نومېده، بله طالبانو ام حکیم بنت الحارث ابن الهشام نومېده. دا هم بیا طالبانو بیا وروسته له دې نه دا ښځه بیا عکرمه ابن ابي جهل وکړله. او بله طالبانو جمیله بنت عاصم بله وه. یوه بله ښځه وه د عمر صاحب طالبانو چې ډېره پرې ګرانه وه، عاتقه نومېدله. بیا به وروسته چېرته بیان هم درته وکړو. په عمر صاحب چې دا شرط لګولی وو چې رسول الله سلام ته یې فیصله راوړې وله، دی ورته ویلي وو زه تا په دې شرط کوم عمره چې ما به جمع مانځه ته پرېږدي، زه جومات ته مسلمانانو ته ځم. عمر رضی الله عنه ورته ویلي نه، وایي نه چې نه کې بیا زه واده نه درسره کوم. بیا طالبانو ورونو واده یې ورسره کړي وو طالبانو. بیا به عمر صاحب داسې غیرتي سړی و چې ښځه ولې جومات ته یې ماځي. بیا رسول الله سلام ته فیصله راغله، رسول الله سلام ورته ویلي صلی الله علیه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، مه منع کوئ د الله مینځانې له مساجدو د الله نه. رسول الله زمانه کې طالبانو ښځې جوماتونو ته تللې د جمع دپاره، رسول صلی الله علیه وسلم سره به ښځو په جومات کې لمونځ کوو طالبانو ورونو. دا هغه عاتقه وله. بله ښځه طالبانو د عمر رضی الله عنه چې وه هغه ام کلثوم بنت علي ابن ابي طالب وه. یوه ام کلثوم یې غوښتلې وه د ابوبکر صدیق صاحب لور وه طالبانو، هغې ویلې زه یې نه کومه، د ام کلثوم بنت علي ابن ابي طالب. اگر چې دا وړه م وله ډېره طالبانو، نو بیا یې کړې وله طالبانو ورونو. نو بله ښځه یې وه لوحیه د یمن ښځه وه، خو دا صحیح دا د طالبانو چې دا د ام ولده وله، ښځه یې نه وله. اووه ښځې عمر رضی الله عنه کړې وې، دا ټولې په یو دم په نکاح کې نه وې طالبانو، بعضې طلاقې کړې ولې. اولادونه یې ټول څو ول؟ 14 اولاد عمر صاحب درلودل. عمر رضی الله عنه 9 زمن درلودل طالبانو ورونو، او 9 زمن ول، 4 لورګانې وې طالبانو ورونو. په یوه خبر واوړئ که نه طالبانو، زه تاسې ته تنها د عمر صاحب مناقب مفصلا ذکر کوم، خو تاسې په دې کې لږ فکر وکئ چې دا خپل عادتونه د هغوی په هغه باندې بدل کړئ. اوس مثلا ورته ګوره، زمنو کې د عمر صاحب 2 زمن ول، یو هم زید نومېده، بل هم زید نومېده.
یو ته زید الاکبر ویلې بل ته زید الاصغر ویلې خلافا للاطاغنه دوی چې په نیکه کې نوم تېر سوی اوس به دا نوم نه پې باندې ږدي که نه په یو زمانه کې دواړه زمن څوک ول زید الاکبر و زید الاصغر طالبانو ورونو یو درې زمن ول طالبانو عبدالرحمن نومېدل د عمر صاحب عبدالرحمن الاکبر عبدالرحمن الاوسط عبدالرحمن الاصغر پوهېږئ خو که د یوه سړي څو زمن ول درې واړه د عمر رضی الله عنه زمن عبدالرحمن نوم ول او اکبر او اوسط او اصغر دا طالبانو د دوی په مابین کې په دې باندې فرق راتله نو دا د عمر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه طالبانو تاسې یو ټکي باندې ډېر فکر وکړئ طالبانو زه بله ورځ یو چیرې تللی یم یو څوک په مجلس کې ناست و که نه دومره مشر و طالبانو له موږ نه دومره مشر و موږ چڼیان ولو دی غټ سړی و طالبانو ورونو سم پلار و هغه زمانه کې پلار و اوس مې هم چې ولي د طالبانو ورونو داسې په ځان ګوتې وهلې وې که نه چې دا غومبوري داسې راتراشلي ولو په هغه تارو باندې ویستلي ولو دا بریتونه یې جوړ کړي ولو د سپینه ږیرې طالبانو داسې رنګ کړې وه تا به ویلې چې ځوان غوندې ده په دې پوسته کې هغه کارونه کړي ول که نه او دا کالي یو رقم ته ول وسکټ بیا همغسې ورسره و او بیا یې جوراب هم همغسې ورسره وي بیا بوټونه هم همغسې ورسره ول که نه صاحبه نو دومره ډېر که څومره الله خان کړې طالبانو ژوند به ډېر متنعم و مترفه نه جوړوي که نه پوهېږې په خبر باندې ژوند به دې ډېر څوک نه صحیح ده دا پاک خورګي د انسان دپاره که ده دومره ډېر متنعم د ځان نه مه جوړوه چې ما هسې دا ویښتان راشنه شي بیا هغه ته روانې سلمان ته چې دا وباسي طالبان داسې د ځان باندې ګوتې وي دا طالبانو انسان و مسلمان باید ډېر متنعم نه وي عمر رضی الله عنه چې و دی هم طالبانو ورونو ډېر متنعم سړی نه و د دنیا د ژوندونو نه هغه قسمه قسم ژوندونو نه تنعم داسې حالت کې نه اخیسته طالبانو ورونو چې هغه د ثروت او د مالدارۍ هغه حالت پې باندې ظاهر سي بعضې ډېر ښه خلک وي ډېره دنیا الله ورکړي وي او د دنیا ثروت او تنعم نه پې باندې ښکارېږي ډېر داسې عاجزي او ملنګي کې وي نو دا ډېر خوند کوي طالبانو عمر رضی الله عنه هم داسې او طالبانو بیا هم وایم د عمر رضی الله عنه مناقب طالبانو په دې عنوان واورئ چې ژوند کې به بدلون راسي بدل سي عمر رضی الله عنه طالبانو چې امیر المؤمنین و چې امیر المؤمنین سو نو بیا عمر رضی الله عنه یو ورځ حج ته تله یو جای د دجنان ورته وایي د دجنان ته راغی دلته طالبانو چې ودرېده داسې چورت ونیو هغه د وړکیتوب حالت ورته راپه یاد سو چې دی زلمی و اوس سپینګری سوی و نو هغه حالت ورته راپه یاد سو ویلې چې څومره سختۍ ولې ربه پلار مې چې و ډېر سختزړی سړی و هېڅ ترحم نه و په پلار کې مې د ما په ژوند کې وایي تر ټولو نه سخت حالت او عمر صاحب وایي چې ما په دجنان کې هغه اوښان او مالونه څرول دا داسې سخت حالت و که نه چې څه درته ووایم وایي بیا به هلته مونږ لرګي به مم راټولول میږې به مم څرولې او ډېر کارونه به مو کول ډېره سخته زمانه وله کور ته به هم نه تللو خو پلار مې بیا هم ډېر سخت زاړی و ډېرې سختې به یې راته کولې یعنې دا چې مونږ ډېر ستړې تېروله دوی به بیا مونږ ډېر ځپلو بیا طالبانو ورونو چې حج ته تلو عمر رضی الله عنه دلته په دجنان کې ودرېده بس طالبانو چورت ویول چې یو ورځ وه چې ته په دجنان کې اوښان دې څرول لرګي به دې راټولول رمې دې څرولې او پلار څو مړی څو ممیز او شیان به یې درکړل په موټي کې هغې باندې به ژوند کېده بیا طالبانو ویلې لا اله الا الله العلیم العظیم ای رب العالمین څومره لوی احسان دې په ما کړی چې زه دې اوس د مسلمانانو امیر جوړ کړی یم امیر المؤمنین دې رانه جوړ کړی ده